یقینا خلک پر درېمې خپله جمع وکړو کوشش په کو چې د کلي خلک میش په یوه کیسه په یوه خبره باندې کنوینس کړي چې په خپل حمایت شي په خپل حق شي ووټ ونه واخلي یقینا میژه څه جمع څه جرګه په داسې انداز سره د قوم سره کړل غواړي چې که الیکشن وي الیکشن که الیکشن نه وي هسې به د میش خبره انشاءالله د قوم په ګټه تمامېږي عموماً مخکې چیرمن صاحب خبره وکړه چې دای په ترقیاتي چارې خبره نه کو میش کی په ترقیاتي چارې خبره وه خو ترقیاتي چارې په داسې انداز سره میش خلک ته نه ور وښایي لکه په تېر وخت چې خلک په ترقیاتي چارې باندې ډیلي نه کړي دي کمپرومایز یې په کړي دي یا په کوم شګړه ور اړولي دي میش دا ګڼي چې دا ترقیاتي چارې د کوم خپل حق وو میش دومره قدر کړي دي چې د خپل حق مې د کوم تر رسوله و بیا که ورسره زه خبره وکړم د میش په ترجیحات شي ترقیاتي چارې په دویم نمبر باندې اوله خبره د میش د قوم د ژغورلو ده د قوم د ښه ژوند ده میش تاسې ټول ګوایي چې د کوم اذیت نه او د کوم تکلیف نه د میش قوم تېر شوی ده د مو خلک تېر شوی ده چې په پردی جنګې شي د میش په سوی خلک شهیدون زخمیون قیدیون بیا بکیره بداره په لاینې شي درول په ټنټې شي وخت رهي بیا مارکیټ رنګېدل پټرول پمپ رنګېدل ټول معاشیات رنګېدل بیا په اخره شي الزامه د مو په قوم و د میش په سر چې دا خلک یا د بهر دنیا ایجنټون دي یا دا خلک د ادارې د بندمۍ د پوره چاپ پلانټ کړي دي نو په داسې حالات شي د میش اوله ترجیح دا وه چې میش وایي چې د قوم لمن وینځل دي چې یو خو مې چې د وژنې سبب وګه د موته کوم اذیت راسي دا په سرته راځي خو په دې پوسه چې د بدنام زه به کم از کم په د تېر الیکشن چې که زه د محسن داوړ مشر خبره وکړي یا دا خبره او میش د ټولې ملګري دا خبره وه چې که نه راسه وي که نه وي میش به د دنیا په سترګې شه د قوم تصویر بدلوي چې د دنیا ته یې کوم پیش کړه ده چې دا خلک و د دې ژوند د دې خلکو نه د دنیا امن ته خطره ده و د دنیا نه به په دې نومه ډالر واخیستې شوې بیا به د هغې خلکو د مفاداتو دپاره داسې کا په میشتو سیو پردای ولا حاصل جنګ ورتپل شو ویا یې دا سلسله راونه ده د میش اول هدف دغه ده و د خدای په فضل سره میش په چغې سترګې ویلا شي چې د میش چیرمن و د میش د ملګري په بیانیا سره که په جلسه ده که په جلوس ده که په احتجاج ده که په پرلت ده که په پریس کلب ده او که د پارلیمنت په فلور ده که په بهر د انټرنیشنل فورمونه دي دومره حق میږي د خوره سره د کړه د چکیمه ودامه د کوم تکړی و چې دا تصویر به بدلوي د خدای په فضل سره نن کم از کم دنیا شې کا دانه دنه مني چې د تو وجود د دنیا امن ته خطر ده اس کا ویای دا به ویای چې ته صداې و جان بوج کړه د ریاست ته د سیاست ناور یا سوتلای ته د علم ناور یا سوتلای و داسې قاعده یو مقصد یې دا و چې په تو باندې د پردی مقصد جنگ سره ترسي دا د میژه ول هدف بیا ور سره چې ملک جی خبره وکړه چې مطلب ترقیاتي چارې په ترقیاتي چارې کمیش خبره کی یو خو دا ډنګې ویلې ټیوبویل سکول هسپتال یقینا چې دا د میش د ضرورت خبرې چې د میش په ژوند څه اسانتیا جوړوي ور سره د دې علاقې دپاره چې میش کوم ویژن لرله ده چې دا خوره چې همیشه دپاره به دې ته د طبیعي منصوبې جوړې دي د ریاست د طرف نه میش دا کړي د خدای په فضل سره چې دې خورې ته مې یونیورسټي راوړي یونیورسټي د یوه داسې پښتین اتل په نوم چې د ډېرې خلکو به دا هیله وي چې که خیر وي په نصاب شي ورکته خو میش داسې وایي چې نه خپله تلون د کوم خدمتګار به ورکولو ته نه ورکوي د خدای په فضل سره هېڅ کله د چا زړه شوي که نه ډېر ګل خانون به یې په فیسبوک کې سرچ کوي چې د پیر روښان صاحب پېژنې بیا کمیش خبره کی مو وختي دا خبره کړې وه چې په د بکاخیل پرې به میش ته بورډ لګېدلی و چې دا علاقه غیر ده
حالانکه خلک په مځکې سره شخیږي سره نسی موږ ته خپل ریاست بورډ لګولی و چې دا علاقه غیر دو دولې ما ورسي دا لیارې باند خلک دې نه ډاروا د خدای په فضل سره میش دا کړي دي د میش د چیرمن صاحب په کوشش سره دغه ممکنه شوې ده چې دا د سخیل نه اونڅ د غلام خان راسي دا د علاقه غیر بورډینه بنوي دا د پلانه موټر وکه خیروي د ترتیبي په نږدې واخش دا د تشخیص خبره نه دي د سمې شي د فندینه مختص شوې دي و د غرنګ د دې خوره د پوره د دانش سکول و د میډیکل کالج منصوبه یا د ټوچې ډنګ کمیش د کوم یو ور بیا اعتماد سره کی په خپل مان سره ټول خبره ان شاء الله خپل یاري یو واده کوي غوړي او کزه د ټوچې د ډنګ خبره کو د درخله نه د مداخله راس یقینا چې د هر کلی په خپل لیول باندې یو مشکل شته وا مشکل یې دا چې ډېر د کارلې ربدلم ځکه د میش په دې شي زړه شوی د ودا په خوندې کېدای شي خو دې سره سره نن چې مش پکې مزوي شوی لوري په برومي خله شي دغه ټوچې نه خدای پاک مشته مخارو کوي د توس ویلیا د مش ډیر نه دوه د مش په نظر شي چې کوم د توس بنیادی ضرورت ده د خدای په فضل سره په دې شی با پوتې نه دي ترس میجو یو کوشش کړاو د مش سره په ډی پی شی واویلو مش غوښته چې سنا سو پاغه شي کمنش کدا مو د کوم د مشونه سره جمع کړی او چې هغه مش پاغه شي منیج کی خو په بدقسمتي سره پاغه ویلو باندې خپل د امر انویسټمنټ وشو هغه د خپل ویلو چې هغه ممکنه نه و خو بیا پرتلین کې واخشه به ان شاء الله الرحمن په دې شی پوتې نه سره بیا کمیش خبره کی د کوم د وسایل چې دازي په دې خوره په دې وطن شه سمرا وسایل پروت دي سمرا غر کا پیسې د خوره نه د وطن نه دنیو بوسي و دغه پیسې په لالچ شه زده اکثر دا خبره چې دنیو لوجه تند وخستې د ودمي ژوند یې په عذاب کړه ده دغه اقتصاد دغه وسایل د حاصلولو په لالچ شه په مشتو سي جنگین ارتپلې دي همیش هدف په دغه همیش تګلاره همیش منزل دغه د چې مش د خپل وسایل مقدمه په داس انداز سره پیش کی چې مو و د مو کوم په وسایل پر وژنه ما په دې ملک شه قانون شته په دې ملک شه عین شته چې چیرته وسایل پیدا کیږي اول دغه وطن د خوره حق ته او د صوبایي اسمبلی اختیار ده چې په دا خوره باندې هغه انویسټمنټ وشي خو بدقسمتي سره میش د تاریخ په اوږدې شي د داسې سیاسي نمایندګۍ نه محروم یي چې د میش مقدمه په صحیح انداز سره راوړي د سلج ډېر کمیش نن سبا یو بل ته مخ سره درېدای شي په سیاست خبرې کوي شي دا د 2013 په الیکشن شي چې د کوم کیمه ټیک فیصله کړی و چې محسن داوړي منتخب کړ دی په برکات سره مش دی یو بل سره خبرې کوي شي و کچیرته د کوم د کوم خلک په مستقبل شاه خپل فرض ادا کوي بیا ان شاء الله الرحمن دا ممکنه ده چې میش په سیاست باندې د خلکو د بیلل اعتماد به حلوي شي د خلک چې د سیاست ته د ګڼکپې نومر کوي یا د دوکې نومر کوي میش کړای شي چې د دغه خلکو اعتماد په سیاست به حل و دا خبره دا مزال کېدای شي په مو په ګوشي نه وي پیرا په میش په لاسه کسونه نه وي پیرا په میش په شله کسونه نه وي پیرا د دې لپاره د ټول قوم اعتماد بچا دا د هر سړي فرض دی چې ځون سره به سوچ کوي او دا سوچ پکې چې په موجوده الیکشن شي په موجوده انتخابات شي هر سیکولر دی قوم ته جمع کو په دې شی به همیش څه خپل وي څه په پردای وي څه په رشتہ دار وي څه په ملګری وي خو ملګری کردار ته به د ټول خلک کسي دا غونډه مې جوړه نه دي په هیڅ باندې څه قسم الزام نه لګوي خو دې ته به سره کسي چې د زچ کیم سړای د کیم زوی ته ورل ځو کیم یو کاس په چار د چا دي کده کوم مقدمه صحیح پیش دې نه بعد به مش په سکرای چې خپل رایا صحیح استعمال ورایا وخپل ووټ د خامخا استعمال کی زدامیان چې په نن سبا واخشه کې مش سره د میش د ژوند په حواله اختیار شته یا نشته د مو د وطن په حواله سره د مو سره اختیار شته یا نشته د ووټ اختیار مش سره شته
خو دا یو داسې هتیار ده چې د په ذریعه سره موږ د خلکو سره احتساب کړی شي د هغې خلکو سره احتساب کړی شي چا چې د تاریخ په اوږدې شي دې وطن ته نقصان ورکړی ده چا چې دا وطن جان بوجھ کر په تیاره شي سوتله و دا ووټ په طور انعام موږ ورکوی شي هغې خلکو ته چا چې دې وطن خبره کړې چا چې دې وطن ابادي کړې ده چا چې په دې وطن د خوشحالۍ د منصوبې راوړلو سوچ کړی ده و دا به موږ همه فریضه وي چې موږ کم از کم دا سوچ ورته کوو چې د خپل ووټ موږ په کوم انداز سره استعمال کړو د مازدیګر د لمونځه وخته زه خپلې خبرې مختصر کوم خو د میاشتو سه د اسمبلۍ د روان سیشن د روان پنځه کوله دا ډېر مهم دی د فټا چې کومه د صوبې ته ورګډه شوې ده د فټا دپاره یو پروګرام جوړ شوی دی چې د فټا به ترقي څرنګه وکړو چې د سیټل رقې په برابر دارو شي د دې لپاره د لاسې کولې پلان جوړ شو په د لاس کوله چې د پنځه کوله تېر شوي دي او په د پنځه کوله چې د میاشتو سه هغه توجه نه ده ساتلې شوې چې کومه په چارو د پوتې پنځه کوله چېرته ځای په دا وایي چې خپل ووټ ته ځیر شي په دا وایي چې په خپل ووټ سوچ وکړي چې د روان پنځه کوله ډېر مهم دی د دې نه بعد به میاشتو سته فنډینه چې د کومې اضافي فنډینه د لاسې کولې دپاره مختص کېږي دا فنډینه به بیا دې وطن ته لرسي بیا به عام فنډینه وي لکه نېره ضلعې ته چې څرنګه او دا پنځه کوله به د دې وطن ته ډېر فنډینه او دا پنځه کوله د موږ د سیاسي نمایندګۍ او د موږ د قوم د ټولو وګړي دا زمواري ده چې په دې پنځه کوله چې به د خپل حالات دومره بدلوي کم از کم چې موږ ته د سیټل علاقې برابر روشي هېڅ دا قوم د انصاف وکړو دا کله د انصاف وکړو موږ به چا نه ودیعه نه وخلي موږ به چا نه قسمینه نه وخلي خو دا تقاضا به ضرور دی نه کي دا غوښتنه به ضرور دی نه کي چې دا انصاف تاسې وکړئ چې دا د دې پنځه کولې دپاره تاسو د خپل مال نه داسې سیک اهل ګڼئ چې د دې زوی ته ور ورسوئ د کوم مقدمه په صحیح انداز سره پیش کړو د تو په د ووټ ورسته د تو د بچیو نه مستقبل تړلی د موږ د کیر د موږ د جماعت د موږ د اجرایي ذات تړلی ده په دې پورې د مو د محشیات سول دی د هغې ووټ ورسته که موږ چېرې داس کاس ورلږي چې په رښتیا د وطن خبره کوو خو موږ تاسې د هغه خپل حقدار د خپل ژوند بچ کوی شي او که موږ تاسې چېرته فیصله داسې چې لکه په تېر وخت چې موږ ځینې نمایندګان ولیدل چې په دې قوم به ظلم جبر شو و ده به د اسمبلۍ په فلور باندې بیان کړو چې نه فوج خو ډېر نمبر 1 فوج ده دا خو د بهر دنیا ایجنسۍ سه ایجنټون خلاص کړي دي د فوج د بدنامۍ دپاره لګیا دي حالانکې دا دې به مړي شوي زخمیان به شوي هېڅ انصاف په توسې ده چې څرنګه خلک یې ملګري کړي د خپل ضمیر په مطابق فیصله وکړي د مازدیګر وخته زړه مې غواړي چې ډېرې تفصیلي خبرې مې سره کړې وای خو به هر حال چې دا کومې خبرې مې در سره شریکې کړې دا زه په توسې په ټوله باندې امانت سپارم چې په د خپل چم په د خپله محله شي دا به رسوي و که دا خبرې د توس په زړه باندې لګېدلې وې موږ به انشاءالله دا تسلي درکوي چې څرنګه په تېر وخت محسن داوړ په شا بادادې ته ویلوړ ده په فنډ شایعات کړي د کوم مقدمه پیش کړي دو هغه شی مرسته به مې دای کو خانه مې په کوشلي انداز سره انشاءالله کو هغه شی هغه تګلاره به میږ بیا هغه مرسته به مې میش کی انشاءالله ورحمان دی یو بل سره په چګ سترګې مې لا ودای شي او د میش په تبلیغ پر به چاته ټیټ نه وي ډیره مهرباني ډیره مننه